هارون چې دی هغه د موسی علیه السلام بعض علما فرمایي د اکا زوی د اکا زوی و ډېر مال و دولت یې درلودی نو دا یې غوښت چې د موسی علیه السلام چې کوم راج دی دا ور ختم کم نو بیا به ترتیب یې جوړوي چې یو رقم د موسی علیه السلام بدنامه کړي یا نعوذ بالله بې عزت یې کړي نو دی به د ډېره خیاله هغه دته اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين ګوره تکبر مه کوه لویې مه کوه سر په هوا مه نڅه الله پاک داسې خلک نه خوښوي چې څوک تکبر و لویې کوي سر یې په هوا نیولی داسې به نه کوې وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا د الله نیک بندګان هغه دي چې پر لارې روان دي په ډېر ښه انداز چې کم څوک شاته را روان دي و هغو ته تکلیف نه ورکوي چې کم مخته روان دي و هغو ته تکلیف نه ورکوي درمیانه چال باندې روان دی لکه کله کله پر روډ باندې یو سړی ډېر هغه د فرعون د ابوجهل زامن دي د قارون زامن دي وروره موټر یې هغه د 120 د یو سل په رفتار کې چې کم روډ کې سړک معلوم دی دی په هغه کې په 50 کې روان دي کرار خپل موزیک یې لګولی د موبایل یې په لاس کې دی ارن ورکه لیټ ورکه بتۍ ورکه لاره نه درکوي صحیح سلو داسې به دا قارون هم روانو هېڅ چاته به یې نه کتل هېڅ چاته یو ورځ یې سوچ وکړي چې دا موسی علیه السلام ډېر تنګېده کوي موسی علیه السلام ورته ویل ته به زکات راوړي اول زکات د چیش راوړم زما روپۍ دي زما مال دی زما دولت دی زکات د چیش درکمه خو خیر دی یو ورځ راولاړ سلو چې بل له کم نه کېږي قرار یوې زنانې ته وویلې چې زه دونه روپۍ درکوم ته خالي راولاړه سه پر موسی علیه السلام باندې تور ولګوه بد ور باندې ووایه چې نعوذ بالله ده له ما سره څه چې دي هغه کړي دي ښځې ورته ویل پر دواړو سترګو قرار قارون رالی موسی علیه السلام ته ویل دا خلک را جمع کړه دا ته چې کم وایې څه دعوه لرې هغه موږ ته بیان کړه موسی علیه السلام غږ وکړي سر راټول سئ چې راټول سولو بیا دا وویل چې الله واحد لا شریک ذات دی زه د الله پاک نبی یم داسې مطلب غلا به نه کوو د غلا دا ګناه ده دغه رقم د قتل دا ګناه ده د بدکارۍ دا ګناه ده قارون ولاړ سو ویل ول دا خبرې یوازې زموږ دپاره دي که ستا دپاره هم دي موسی علیه السلام ورته زما دپاره هم دي یوازې ستا دپاره نه دي ول نو که دا خبره یې چې ته وایه ستا دپاره هم دي دغه یوه ښځه دغه دا وایي چې موسی علیه السلام زما سره نعوذ بالله څنګه حرکت وکړي موسی علیه السلام ته یې راوغواړه پر دواړو سترګو کومه ده ښځه حال یې ورکوي حال چې ورکړي ښځه راله موسی علیه السلام ورته ویلې ستا د په هغه رب قسم یې چې ما او تا یې پیدا کړي دا دنیا یې پیدا کړې ده چې زه نبی یم و ما ته الله تورات را کړی دی وکه خبره وکه کومه خبره ده چې دا تاسو سره جوړه کړې ده ښځې به د هغه خبره کوله چې کوم قارون ورښولې وله الله پاک د دې په خوله رښتیا راوستل ورته ویلې چې دا قارون ما ته روپۍ را کړي دي ما ته ویلې په ده پورې لاس ونیسه چې ده له ما سره نعوذ بالله بېلاري چې د هغه وکړه موسی علیه السلام ډېر پریشان ډېر خفه سولو چې دا څنګه خبره ده الله پاک وحی ورته وکړل چې دا مځکه د یو ساتکي دپاره ستا په قبضه کې ده ستا په کنټرول کې ده که غواړې دې مځکې ته ووایه قارون به ژوندی دننه کړي قرار موسی علیه السلام مځکې ته وویل چې قارون مځکه دا ده وچاودل سوله قارون په مځکه ننوتل شروع چغې کې نارې کې بغارې کې نه څه ووایه تا دومره لوی بهتان پر ما ووایي دومره لوی ظلم دې را سره وکړي د خلکو دا خیال سو چې دا موسی علیه السلام د ده مال ته اړولی ده دا کا زوی دی زما خیال د ده روپۍ جنې غواړي نو الله فرمایي فخسفنا به وبداره الارض دی او د ده چې کومې روپۍ وې هغه روپۍ هم پر سر باندې ورکښېښولې بس ولاړې تر قیامته به دا سلسله روانه دا څوک دا هغه څوک چې د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ و فکر دی د چا په باره کې د بدنامۍ سوچ دا ګوره الله ژوندی په مځکه نه ایستی د تکبر د وجې هغه ځوان یې ژوندی په مځکه نه ایستی تکبر د وجې نن خو ما او تا ژوندي یو مال به هم لرو روپۍ به هم لرو ځواني به هم لرو صحت به هم لرو اوس به ما او تا څه کوو نو چې کم کار ابوبکر صدیق کړی دی پر هغه لاره به ځو و ده ته به رسېږو چې کم کار قارون کړی دی پر هغه لاره نعوذ بالله ځو بیا به قارون ته رسېږو پیغمبر علیه السلام مبارک فرمایي که یو سړی راولاړ سو پاک دامن زنانه ده نیکه زنانه ده د کور دپاره مجبوره ده یا سبزی راوړي یا غوړي راوړي یا سودا راوړي یا کوچنی بچی سکول لره بیایي یا کوچنی بچی د سکول راولي
که یو سړي دا خبره وکړه چې دا 2 نمبر ښځه ده، دا بې لارې ښځه ده، دا د بازار ښځه ده، دغه فکر یې وکئ، دا سوچ یې وکئ، د الله رسول فرمایي د 100 کالو عبادت الله در میټوي. که تا 100 کاله عبادت کړی وو بیا پر یو پاک دامن نه یو نیک پلوه زنانه ده چې هغه د خپل ضرورت لپاره راووتله او تا دا فکر وکړي چې دا داسې داسې ښځه ده، د الله رسول فرمایي د 100 کالو عبادت الله پاک ستا در میټوي او ستا در ختموي. وګورئ عزیزانو څنګه د ایمان د تلو خبرې دي، خو غم دا دی ما او تا په دې نوي خبر چې ما او تا ایمان لرو که نه لرو. لمونځ خو څه د ایمان خبره نه ده چې به څوک لمونځ کوي هغه مؤمن دی. حضرت عمر فاروق فرمایلی ول د چا په لمانځو روزو چې خطا نه وځئ او موږ خالي په لمنځو په روزو کې وړې ده او ګر جهان کافرانو دوزخیان راته ښکاره کېږي، خپل ځان جنتي و هغه لوی کامیاب راته ښکاره کېږي او دا څونه بده خبره ده.